سلامونه او نیک هیلې خوږو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. یعقوب داوري هم بیا هم ستاسو په خدمت کې. نن راځو ګورو چې څه رقم خپل د ډیسکټاپ یا لپټاپ دا سکرین ریکارډ یا کپچر کړو، یعنی ویډیو یا ثبت کړو، ویډیو واخلو. د دې لپاره رقم سافټویر شته بازار کې. نن موږ راځو مایکروسافټ ایکسپریشن انکوډر 4 ته. مایکروسافټ انکوډر 4 سکرین کپچر دا به سرچ کړئ. دلته لومړی صفحه چې راغله، یعنې لومړی لینک چې راغی، دلته به کلیک وکړئ. ډاونلوډ لینک ما تر ویډیو لاندې هم درته لیکلی دی، تاسو دغه ځای څخه هم کولی شئ لینک باندې کلیک وکړئ او راستان به دې صفحې ته ولاړ شئ. چې کله هم د ډاونلوډ صفحه راخلاصه شوله، د مایکروسافټ صفحه، دلته به تاسې خپل هغه ژبه ورته انتخاب کړئ چې په کومه ژبه غواړئ تاسې دا سافټویر ډاونلوډ کړئ. نو موږ په انګلیسي باندې غواړو او ډاونلوډ ورته کلیک کړئ، ستاسو سافټویر به ډاونلوډ شي. ما ډاونلوډ کړی دی یو وارې، ضرور نه دی چې بیا ډاونلوډ کړم. نو چې کله ډاونلوډ شو، تاسې به ولاړ شئ خپل هغه فایل د هغه فولډر ته چې دا سیټ اپ ډاونلوډ شوی دی، دلته دی انکوډر. دا به خلاص کړئ یس او انسټال به یې کړئ. البته یو شی باید ووایم چې په دې سافټویر کې تاسې صرف 10 دقیقې ویډیو اخیستلی شئ، یعنی سکرین کپچر کولی شئ، تر 10 دقیقې اضافه نشئ کولی. د اضافه ویډیو لپاره باید تاسې دا سافټویر واخلئ، یعنی پروډکټ کې په پیسو باندې د انټرنیټ څخه واخلئ او رجسټر یې کړئ، اکسپټ وایي ورته. موږ تاسې اوس نه اخلو، فری غواړو استعمال یې کړو، نو شی نه لیکو پکښې کې، نیکسټ ورته وایو او دلته هم نو ورته وایو، نیکسټ او انسټال فینش. دا چې کله انسټال شي، د دې شارټ کټ ډیسکټاپ باندې نه راځي، تاسې ولاړ شئ سټارټ منیو ته. نو دلته به موږ ولاړ شو، دا لومړی نه دا دویم به یې راخلاص کړو، یعنې موږ غواړو یو سمپل ویډیو تاسې ته درښکاره کړو چې څه رقم ریکارډینګ کوي. نو دا دویم به راخلاص کړو. دا چې مو راخلاص کړئ، دا ټایټل بار ورته وایي چې ورته وایي، دا به راشي. دلته تاسې کولی شئ چې مایکروفون ورته اجازه ورکړئ یا یې ورنه کړئ، یا دغسې ویب کام دی، دغسې نور سیټینګ کې راځو. هاټ کی ته راځو چې دا مهم دی. دلته تاسې په کنټرول شیفت او F11 باندې دا خپل سکرین ریکارډینګ سټارټ او یا پاوز کولی شئ، او په کنټرول شیفت F12 باندې سټاپ کوئ دا ریکارډینګ. په بعضې نورو پروګرامو کې نشته دا ښه. اوکې، او دلته راځو ریکارډ بټن ور وهو. تاسې کولی شئ دا صفحه ورته انتخاب کړئ چې څونه صفحه، یعنې فول سکرین ریکارډ کړي او که لږ مثلا ریکارډ کړي. که تاسې فول سکرین ریکارډ کړئ، نو بیا دا ټایټل بار چې دی دا نه ښکاري. هغه وخت کې باید تاسې د هاټ کی څخه استفاده وکړئ چې هغه کنټرول شیفت F11 او کنټرول شیفت F12 و. او که فول سکرین ریکارډ نه کوئ، نو دا دلته پاتېږي، دې ځای تاسې کولی شئ ریکارډ کړئ او یا بیرته سټاپ کړئ. نو یو کوچنک سمپل ویډیو به موږ ریکارډ کړو. دلته راځو نیم سکرین ریکارډوو، ریکارډ. دلته تاسې 3 ثانیې وخت لرئ چې دا ویډیو شروع کېږي، ریکارډ کېږي. په نیم سکرین کې تاسې دغه شی دلته لرئ چې دلته ګورئ دا ریکارډینګ درئي، ریکارډینګ فول سټاپ کوي، او دا کنټرول چې دی دا بار دا راکښته کوي. په فول سکرین کې بیا دا نشته، هغه کې بیا تاسې مجبور یاست چې د هاټ کی څخه استفاده وکړئ. دلته به ولاړ شو، دا ګورئ هغه سمپل ویډیو کې موږ په هغه ځای کې چې موږ ریکارډینګ ورته ویلي دي، په هغه اندازه باندې د سکرین ورته جوړوو، ځکه صرف په دې
دغه زرغونه لایټونه چې روښانه او مړه کېږي په دغه اندازه باندې دا سکرین سره ریکارډوي. اوس راځو دا سټاپ کوو بیرته. چې کله ستاسې دا سکرین کپچر خلاص شي دلته به تاسې ته بیرته د بل ټایټل کې در وښیي چې دغه ویډیو تاسې کپچر کړې ده. د دې د نور مخته وړلو دپاره یعنې د جوړولو دپاره به تاسې دا سینډ ټو انکوډر ته ووایاست. انکوډر بیا هغه لومړنی سافټویر و چې دلته موږ په سټارټ مینو کې درلود، مایکروسافټ ایکسپریسیون انکوډر 4. دا به سینډ کې به انکوډر ته، چې دلته په انکوډر کې تاسې کولی شئ چې خپل ویډیو ته یعنې په سر کې ورته بله ویډیو اضافه کړئ یا تصویر اضافه کړئ، مثلا سایز د ویډیو مو تغییر ورکړئ، ورته لیکل و نور شیان ورته وکړئ، او دلته به ورته ووایاست چې انکوډ په دې ځای کې. دا اوس روان دی، دغه ویډیو خلاصیږي او تکمیل کیږي. نو چې کله پوره سو بیا به ویډیو سره خلاصه کوو و بیا ګورو چې څه رقم سوې ده. ویډیو پوره سوله. اوس تاسې کولی شئ چې دا بند کړئ. نو دا هم بند کړئ او راسو هغه ویډیو چې موږ ثبت کړی دی هغه پلی کړو. صحیح، دا هغه جاب فایل دی، هغه کوم اصلي ریکارډ چې موږ تاسې کړی دی، او دا هغه ویډیو چې دوی ځینې هغه کړی دی وینډوز میډیا پلیئر ته، یعنې بعد له انکوډر څخه دا به راسو په وینډوز میډیا پلیئر کې به یې راخلاص کړو چې دا ویډیو شروع کیږي، ریکارډ کیږي. په نیم سکرین کې تاسې دغه شی دلته لرئ چې دلته ګورئ دا ریکارډینګ، ګورئ صرف نیم سکرین دلته ریکارډ شوی دی. وینئ موږ دغه اندازه ورته انتخاب کړی و. درئي ریکارډینګ فول سټاپ کوي او دا کنټرول چې دی دا هغه ویډیو ده چې موږ تاسې مخکې ثبت کړله بهر دا راکښته کوي. په فول سکرین کې بیا دا نسته، هغه کې بیا تاسې مجبور یاست چې د هارډ کی څخه استفاده وکړئ. دلته راځو یو کوچنکه سمپل غوندې ګورئ، دا صرف دا ټول داسې نیم راغلي دي ځکه موږ تاسې نیم سکرین ورته انتخاب کړی و، فول سکرین مو نه دی انتخاب کړی ورته. ویډیو موبایل کې ګورئ غټه وه، بیا مو راکوچنکه کړله ځکه صرف په دې دغه زرغونه لایټونه چې روښانه او مړه کېږي. اوس راځو دا سټاپ کوو بیرته. دا هغه ویډیو چې موږ تاسې مخکې ثبت کړله، هیله ده چې یو شی مو ځینې زده کړي وي. دا و د نن ورځې سافټویر او د نن ورځې ویډیو. که غواړئ چې نورې داسې ویډیوګانې او هغه جوړې کړو درته، او که څه تاسې خپله مشکلات په څه کې مشکل لري هغه لري، کولی شئ په کومنټ کې راته ولیکئ. که مو خپله زده وه خو در سره شریک به یې کړو، که مو نه زده حتما به پلټنې پسې وکړو او پیدا به یې کړو حل درته، او بیا به ویډیو درته جوړه کړو او ستاسې مشکل به انشاءالله حل شي. لایک او شیر مو هېروئ، ځکه تاسې کوم لایک چې ورکوئ یا کوم شیر چې ورکوئ دا ویډیو تر نورو دوستانو پورې رسوي، نور هغه ملګري او اشنایان چې مشکل پکښې لري په داسې شیانو کې یا ضرورت ورته لري تر هغوی پورې رسیږي. نو نور مو وخت نه نیسمه، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.